دوم شل وبالوالدین احسانا، شرک مه کوئ، د مور و پلار سره ښه سلوک کوئ، د مور و پلار سره ښه سلوک کوئ. واورئ ځوانې طبقې، ځوانانو واورئ چې پیکی چپه راوړی و بابا ستا وخت یې ولاړې، دا بل رژیم دی، دا هغه رژیم نه دی، دا د 1400 کاله مخکې رژیم دی، ته نه پوهېږې. بابا بابا دی، الله عز وجل در بابا کړی دی، الله عز وجل در پلار کړی دی، الله عز وجل پر تا عزتمن کړی دی، نو بیا چونو چاره مه لره، آرام کښېنه. وبالوالدین احسانا، د مور پلار سره الله وایي ښه سلوک کوئ. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. الله عز وجل فرمایي که ستا مور پلار دواړه یا یو په دوی دواړو کې سپین ژړتوب او سپین سرتوب ته ورسېدی، فلا تقل لهما اف، دا د اف کلمه لا مه ورته وایه چې زړه یې ورازار کې. ولا تنهرهما، مور پلار ته خوشکه مه کوئ، ولا تنهرهما، مور پلار مه رټئ. وقل لهما قولا کریما، چې کله د مور پلار سره خبرې کوئ ښایسته خبرې ورته کوئ. مور جان یو پلار جانه، مور جان یو پلار جانه، ښایسته خبرې ورته کوئ. مور پلار سره ولې جنجال کوي؟ دا ځوانه طبقه د ماتې شکایتونه راځي، پلار ته یو رقم خبرې کوي، مور ته بل رقم خبرې کوي. ابو ذر غفاری صاحب فرمایي چې نبی کریم علیه السلام فرمیل رغم انفه رغم انفه رغم انفه، درې قسمه الفاظ دي، تباه و برباد سو، خوار و ذلیل سو. کم کس صحابو عرض وکړي چې یا رسول الله څوک خوار و تباه سو، څوک ذلیل و خوار سو؟ ول هغه سړی خوار و تباه سو چې خپل مور پلار یې دواړه یا یو په سپین ژړتوب و سپین سرتوب کې وموندی او د دوی په خدمت یې جنت نه کوي، په داسې سړی خوار و ذلیل سو. چیرې ځغلی؟ پاین تذهبون، چیرې روان یاست؟ دا خو غربي مفکوره ده، دا خو کفري مفکوره ده، دا خو غربي و کفري عمل دی چې سپین ژیری سو ور وایسته. چی شو ورته وایي؟ هغه چشتي نوم یې هغه یو ځای ایستلی سپین ژیرو ځای، کوم هوم ورته وایي؟ شادي انګریزي رسم بیا صفر وي پکښې، کوم هوم دی؟ باره خو یو شی دی نو سپین ژیرو ځای ایسته، سپین ژیري سي بله هلته ور واستې، هلته مړه سي خو ارام سي. بیا چې مړ سي زنګ ورته راوایي چې ستا پلار مړ سو، موږ یې د کفن و دفن اهتمام وکړي، دغون در بیل راواستو موږ ښخ کړي. نه ادرسته نه پاتې است. دا خو د کفر د اسلام فرق دی. اسلام وایي تر اخره پورې به ورسوي، تر اخره پورې به رسوي. او یوه خبره واورئ، یوه خبره واورئ، د مور پلار خدمت هغه معامله ده چې دي علماو لیکلي دي چې اسانه جنت او ارزانه جنت. ګوره جنت په جهاد هم پیدا کېږي. الله پاک فرمایي ځانونه راکړي زه به جنت درکړم، جهاد وکړي زه به جنت درکړم، د الله فلار کی مال مصرف کی زب جنت درکم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله پاک وایي زه سودا در سره کوم، ځان راکړه د جهاد فلار کی زب جنت درکم، مال راکړه د جهاد فلار کی زب جنت درکم. ته زما سنی ولې تر ما پورې مالم په جهاد کې زور غواړي، ځانم په جهاد کې زور، دغه موږ درته نشته. چا جهاد کړی دی؟ هیڅ چا نه دی کړی. جهاد زور غواړي، په مالم زور غواړي، په سرم زور غواړي. خو د مور پلار خدمت علماو لیکلي دي چې ارزانه جنت دی. که هغه نسې کوي راسه د ارزانه جنت دی. ارزانه ولې دی؟ د یو خبره واورئ دا نکته، مور پلار هغه مخلوق دی په مخلوقاتو کې چې د فطرت و طبیعت و خلقت څخه دی پر اولاد مهربانه دی. د ده دا فطرت داسې جوړ دی چې زما اولاد دی چې هر کوم زما اولاد دی. مور پلار هغه مخلوق او طبقه دی چې معمولي خدمت یې اولاد وکړي دی خوشحالیږي. او د مور پلار خدمت وسام دي څنګه؟ تر هغه وخت چې ستا مور پلار ځوان او ځوانه وي، مور دې ځوانه وي او پلار دې ځوان وي، هغه ستا خدمت ته ضرورت نه لري. زه برو بچه برو خپل کار کوه، زه یې ګټم، زه یې راوړم، کوزدم زه درته کوم، د پوهنتون فیس هم زه در کوم، د مکتب خرچه هم زه در کوم، ولاړ شه چې سفرونه کوي مې زه در کوم، واده هم زه در کوم. د مور پلار خدمت محدود وخت لري چې کله سپین ږیری سو، کله سپین سری سو، په محدود وخت کې چې هغه ستاسې خدمت غواړي. نو په دغه وخت کې که موږ د مور پلار خدمت وکړو، مور پلار ته لاس ورکړو او د دوی ګورئ دعا د مور پلار چې هغه بیا د زړه څه وځي. از دل خیزد بر دل ریزد، از دل خیزد بر دل ریزد. د مور دعا چې هغه بیا دعا ده، هغه بیا نه واپس کېږي. یو بزرګ وایي، یو بزرګ مور وایي وفات سول. د مور د وفات وروسته هغه بل بزرګ ورته ویل چې اوس نو بالا احتیاط کوه، پر هر ځغاستې په هره سوړې دې لاسونه چې خل
مشکل نه و شاته دې مور پلار ژوندي وه مګر مور پلار دې ولاړ د نن سبا احتیاط کوي قدمونه سم لګوه هغه دعاوې چې په تا پسې وي هغه نه ولاړې هغه قطع سولې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ستاسې رب دغه فیصله کړې ده چې زما عبادت به کوئ په دومه مرحله کې به د مور پلار سره احسان کوئ د مور پلار سره به احسان کوئ قرآن کې څو ځای الله عز وجل دا مضمون راوړی دی وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا دا عجیبه مسله ده قرآن راوړی ده که ستا مور پلار کافران و العیاذ بالله او ته مسلمان وې د سیک کورنۍ ده د هندو کورنۍ ده یو زوی مسلمان سو مور پلار یې سیکانو هندوان دي دا مور پلار یې راولاړېږي وایي بچی را کافر سره هندو سیک سه الله پاک فرمایي چې مې ورسره منه که ستا مور پلار ته مجبوره کړې پر دغه چې راسه مشرک جوړ سه کافر جوړ سه فلا تطعهما خبره یې مه منه نو خو جنجال راغلی وصاحبهما فی الدنیا معروفا د دین په معامله کې به خبره نه منې د دې کافرانو مور پلار سره به په دنیا کې ښه ژوند کوې نو څونه مرتبه ده چې پلار کافر دی مور کافره ده والله وصاحبهما فی الدنیا معروفا موږ یو ملګری دی اوس ما پلار څه ګډوډ کړي ما یو چا ته ورواستي وایي ته داسې ورته وایه په کاروبار کې ګډوډ کړي ده کړي نو ما ورته وویل چې ته څه کار به لرې فی مشر ادعو الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه الى سبيل ربك د خپل رب طرف ته خلق راوبري په حکمت سره که ستا پلار غلط کار کوي په یو طریقه سره ورته وایي که ستا پلار حرام کار کوي په یو طریقه سره ورته وایي ته حق نه لري چې مور پلار تهدید کړي ته حق نه لري چې مور پلار ته خوش کوه کړي ته حق نه لري چې مور پلار وټکوي ویې وایي دی پوسه کار یې پوسه سره په خلاصو حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود صاحب فرمایي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما د نبی کریم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله أي الذنب أعظم بل ځای ولاړم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل زرالم د نبی کریم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله کوم عمل په اعمالو کې افضل دی قال الصلاة على وقتها افضل عمل په اعمالو کې دا دی چې هر لمونځ پر خپل وخت مستحب باندې ادا سي واورئ د وطن خلکو واورئ خوا مه بدوئ د مازدیګر لمونځونه مو ټول مکروه کړل په شپیشتو کې ناست دي په کرونده کې ناست دي خسیل دي وي شپیشتې دي وي ښه چې لمر ژړ سو ښه چې مکروه وخت داخل سو اجي کاکا ګوټه به را په شا کړي ملا صاحب پارکۍ هم ورته ناست دي نو څنګه وکړي خو نو ملا یې دی که یوه ورځ نو کې وختي لمونځو کې جوابوي دا ما خپله ګزاره کړې ده ګورې زه هم د وطن سړی یم په دې ښار کې نه یم نازل سوی زه وطني سړی یم پلارو نیکه مو وطنیان دي دا ښار جوړ د وطن د خلکو سره دلته هېڅوک نه و خو دا خلک وایي دلته یو څوک یړې ولاړ دا کار د وطن د راغلي دي لیکن دا من اوس تر اوسه پورې دا شی په وطن کې شته الصلاة على وقتها تر ټولو افضل ترین عمل عند الله چې شته هر لمونځ پر خپل مستحب وخت باندې کول د مازدیګر لمونځ دومره ځنډول چې د لمر ټکۍ ژړه سول او ته په شپیشتو کې اخته یې لورو اره در څخه د غوا تشپیشتې دي بې دا غوا دې هم بې برکته سول دا شیدې هم بې برکته دي دا شلومبې و کورت هم بې برکته دي خوند یې نشته هغه مستي و شلومبې به خورې په کور کې به جنجال درته جوړي داسې وریجې غوښې څه کوي سړی داسې ډېر کورونه موږ دلته لرو چې د شپې وریجې غوښې خوري پر 10 بجې سره جنجالې په ښکنځلو سره ولاړېږي زه دې ته اوبه و ډوډۍ دي خو د خوشحالۍ دي شلومبې و ډوډۍ دي د خوشحالۍ دي نن موږ نړیوالو ته وایي چې موږ کار سره پرېږدي چې موږ سره وخورو خو تاسو د مابین زه وځئ موږ نه اقتصاد غواړو نه موږ څه ترقي غواړو نه موږ څه مرستې غواړو موږ افغانان د خدای په خاطر سره پرېږدي موږ ستړي نور بالا نه سره وژنو تاسو د مابین زه وځئ موږ سره پرېږدي موږ هېڅ شی نه غواړو اتلس کاله دغه زما اقتصاد سو چې روزانه زه دوه سوه کسان د تورې تر تیغ تېروم دا زما اقتصاد سو دا زما د وطن ترقي سول دا زما آبادي سول دا آبادي زه څه کوم دا خو تا ماته پر دنیا دوژخ جوړ کړی د دې دوژخ څخه موږ نجات غواړو